چې د وفاقي حکومت نه د پوری چې کوم دی دغه خبرې پښتنه وشي چې د نېشنل اکشن پروګرام مثالو د فاټا اصلاحات د فاټا سیاسي اتحاد په دې احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د قانوني مسودې د ځنډولو په سختو ټکو کې غندنه وشوه. و پاکستان وایي چې کشمیر بنېږي پاکستان قبایل په احتجاج غواړي بدر نه غواړي. د سیاسي اتحاد جنرال سکرټر اقبال افریدي په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل نن دا خلک مطالبه کوي د چیف جسټس نه او د آرمي چیف نه چې تاسو فوري د دې خلاف اکشن واخلئ او قبایلي علاقو لاغه بنیادي انساني حقوق ورکړي او که دا ونه شوه نو موږ به په شاعرۍ دستور کینو هلته به د پارلیمنټ ګیراو کوو او تر هغه پورې به ناستو چې تر کومه پورې خان صاحب سے مطالب کرتا ہوں اگر آپ سیل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مرکز میں تو آپ کے بوتھ سیٹ. په سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکمران ګوند مسلم لیګ نن د فاټا د اصلاحاتو په خبره دوی له دوکه ورکړې ده. هغه یو طرف ته بیل ټیبل کوي کریډټ اخیستل غواړي بل طرف ته چې دی نو هغه دغه بل مؤخر کوي ځکه چې هغه مؤخر کېدو کې د پنجاب ګټه ده هغه به چې کله بل ټیبل شي په دې بجټ اجلاس کې به بیا هغه موږ ته خپل هغه 3% NFC واټ پیسې موږ ته مختص کوي هغې نه د تښتېدو دپاره هغوی د هغوی دغه بهانه وګرځوله او د هغه ټلیفون یې په بیجینګ کې قبول کړو او دغه د اسمبلی اجلاس یې مؤخر کړو هغه یې وځنډاو چې دا د بجټ د اجلاس نه وروسته به بیا په دې خبرې کوي. نو لحاظه دا یوازې دا نه ده چې د دې پښتنو سره نن نواز شریف صاحب دا دوکه وکړه په تېر ځل که ستاسو یاد شي هغه دا دوکه د ولي خان سره کړې وه. په یاد اتحاد کې شامل د قومي وطنګوند یو مشر اسد افریدي وایي زر تر زره دی مرکزی حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ضم کېدلو په سپارښتنو عمل یقیني کړي. د مولانا فضل الرحمن او د محمود خان اچکزي په وجه د فاټې اصلاحات تاخیر شول تاخیر فیصله یې وکړه. دې خبرو مزاحمت کوو او مونږه قومي وطن پارټي او سیاسي اتحاد مونږه دا غواړو چې زر تر زره دی حکومت مرکزی حکومت دا فیصله وکړي او فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې مرج کړي او په 2018 کې چې کوم انتخابات کیږي په هغې کې د فاټا ته نمایندګي ورکړی شي.